وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الأنعام يوسل ودرشم آیت پوری خبر شیو او اللہ رب العزت رد کو پا مشرکانو باندے. ماشم اکڑا موتو شدشتا دولو یا گوی سرا اللہ رب العزت د مشرکانو په شرک باندې رد کو او خصوصا هغه شرک موږ دا خبره ذکر کړه چې د صورت په دویمه برخه کې په هغه شرک رد دی چې هغوی به بعض څاروي او بعض فصلونه په ځان باندې حرامول چې هغه به الله حلال کړي. نو اوس الله رب العزت د هغې څه مثالونه بیانوي یا د هغې تذکیره کوي چې دوی به د ځان نه حلالو ته حرام وي او حرامو ته به حلال وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقالوا هذه انعام وحرث حجر. او وی دوی دا څاروي دي او فصلونه دي بند دي، یعنی بعض قسم څاروي او بعض فصلونه د ځان نه حرام کړي او بند دي، یعنی حرام دي. لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، نه به خوري دې لره مګر هغه څوک چې غواړو موږ په ګمان د دوی کې. ګمان یې ورته ولې وي؟ داسې دلیل خو پې نشته، د الله له طرف نه خو پې دوی داسې دلیل نه یې راغلی، د دوی خپلې خبرې. وانعام حرمت ظهورها، او نور څاروي دي چې حرامي شوي دي شاګانې د هغې. د بعضو څاروو په باره کې ویلي چې په دې باندې به سورلۍ نه کېږي، دې باندې سورلۍ حرامه. سورة المائده کې د دې تفصیل تیر شوی. وانعام لا یذکرون اسم الله علیها، او څاروي دي چې نه یادوي نوم د الله په هغې باندې. د درېیم قسم کار کوي. بعض څاروي هغه دي چې کله دوی حلالوي نو د الله نوم پرې نه اخلي، افتراء علیه، دروغ جوړول دي په الله باندې. په الله باندې دروغ جوړول په دې دي چې الله ورته دا نه دي ویلي او دوی نسبت الله ته کوي. سیجزیهم بما کانوا یفترون، زر ده چې سزا به ورکړي دوی ته په سبب د هغې چې دوی دروغ جوړوي. وقالو او وی دوی څوک؟ مشرکان د مکې، ما فی بطون هذه الانعام، هغه څه چې په خېټو د دې څاروو کې دي خالصة لذکورنا، یوازې دي د نارینهو زموږ دپاره. دا اوس بل کار یې کړی دی. بعض څاروي داسې دي چې د هغې په باره کې دا خبره کړې ده چې د دې په خېټو کې څه دي، خېټو کې بچی پی، دا به صرف د نارینهو دپاره وي. ومحرم علی ازواجنا، او حرام کړی شوي دي په ښځو زموږ باندې. نارینهو دپاره حلالې او ښځو دپاره حرام. وَإِن يَكُن مَيْتًا، او که وبه دا بچی مړ پیدا شوی، فهم فیه شرکا، نو دوی به په هغې کې به شریک کي. که ژوندی پیدا شو بیا به صرف د سړو وي، او که مړ پیدا شو بیا پکې د زنانه هم برخه شتي. دا د دوی هغه خود ساخته دینو خپلې مرضۍ مطابق. سوره مایده کې تیر شوي وو که نه، چې کومه بیزه دومره بچی راوړي بس دا حرامه شو، او کم اوښ چې دا چلو کي بس دی ناروا شو، او کم څاروی چې دا چلو کي د هغه په خېټه کې چې څه دي دا نارینهو دپاره دي، او که داسې وشي دا د ښځو دپاره. حالانکې یو شی حلالول حرامول دا خو د الله کار دی، دا هم دوی په شرک کې اخته وو. سیجزیهم وصفهم، زر ده چې بدله به ورکړي دوی ته د بیان د دوی. وصف په عربۍ کې بیان ته وایي، دا کوم بیان چې دوی کوي، دا کومې خبرې چې دوی کوي، د دې بدله به الله دوی له ورکوي. انه حکیم علیم، یقینا الله حکمتونو والا پوهه دی. حکمتونو والا پوهه دی. ولې وله اوس دا بدله نه ورکوي؟ ولې پې ناڅاپه عذاب نه راولي؟ ولې هلته عذاب راوستو دلته نه راولي؟ ولې دلته راوستو هلته نه راولي؟ په دې ټولو خبرو الله پوهه دی، او هر چې کوم کار کې به یې کې حکمت دی. قد خسر الذين قتلوا اولادهم، یقینا تاوان وکړو هغه کسانو چې وی وجل بچي خپل
ماسپخین موږ دا خبره ذکر کړې چې بچي به یې ولې وجل سفها بغیر علم په قمقلتیا سره بغیر د علم نه واضحه ده که علم ورسره وی نو به یې بچي وجل او که هوښیاران وی به هم نه وجل وحرموا ما رزقهم الله او حرام کړل هغه څه چې ورکړي دوی ته الله د دوو قسمه خلکو تاوان وکړو الله د چې بچي وجلي دي او الله چې ورله څه ورکړي د هغه حرام کړو افتراء علی الله دروغ جوړول دي په الله باندې دغه چې په دې خو الله څه دلیل نه یې رالیږلی قد ضلوا یقینا ګمراه شو دوی وما كانوا مهتدین او نه دي دوی هدایت موندونکي اوس بیا د الله رب العزت شان بیانیږي او هغه داسې چې دوی وختي موږ ووایو که نه چې دوی به دا فصل څو حصو کې تقسیم کو په دریو کې دا شان څاروي اوس په دې روانو ایتونو کې الله رب العزت دا خبره بیانوي چې څاروي او فصل دا خو الله پیدا کړی نو دوه خبرې شو یو چې الله پیدا کړی دی نو بیا هغه یوازې د عبادت حقدار دی یو دا ثابته شو دویم په دې کې که چېرته د زکات حق دی نو هغه به په هغه طریقه ورکړی کېږي کومه طریقه چې الله ښولې ده هغه شرع خپل مرضي مطابق خو نه دی وهو الذي انشأ جنات معروشات او الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي باغونه چتونو والا وغیر معروشات او بې چتونو والنخل والزرع مختلفا اکله او کجوري او فصلونه چې مختلف دي میوې د هغې قسمه قسم میوې دا ټول الله پیدا کړي مختلفا اکله چې مختلفې دي یا قسمه قسم دي میوې د هغې والزیتون والرمان او خونه و انار متشابها چې د یو بل په شان دي وغیر متشابه او نه دي یو شان یو شان په څه کې دي په پاڼو کې دي په شکل کې نه دي یو شان په خوند کې کلوا من ثمره اذا اثمر خورئ د میوو د الله نه کله چې میوې ورکړي څومره مهربانه رب دی پیدا کړي دي دوی ته یې خورئ دي او هغوی به څه چل کوو مشرکانو هغه څه چې ول الله ورکړي دي نو هغه به یې درې حصې کو دا د پلانې او دا د علانې او په هغې کې به هم ظلم او زیاتی کوو هلکه نو د هر څه خو الله درکړي دي او د الله په نوم دې نه ورکړې څاروی ګوره څاروی الله پیدا کړی خو چې په دې څاروي به د الله نوم واخیستو بیا به یې نه خوړ دې دشمنۍ ته وګوره د الله د توحید سره کلوا من ثمره اذا اثمر خورئ د میوو د الله نه کله چې میوې ورکړي وآتوا حقه یوم حصاده او ورکئ حق د دې په ورځ د راشو کولو یا د ریبلو دا دی دا زکات ته اشاره ده د رب العالمین دین واضح دی ها دغې دا نه دي چې دا برخه د منجورانو ده او دا پکې د بوتانو ده او دا پکې د پیر صاحب ده او دا پکې د ملک صاحب ده او دا پکې د سیدانو ده او دا پکې د اخندزادګانو ده زموږ په علاقو باندې خو دا قسم ډېرې چلې دي د پلانې پکې من دانه ده او د هغوی پکې دا دانه ده او د هغوی پکې کته دانه ده او دوی بره دانه ده او د خلکو نه دا مالونه والي دي او دا پکې د سیدانو برخه ده او دغه د اخندزادګانو برخه ده او دا د مولیانو برخه ده چا راوستي دا برخې لازم کړي چا دي په دې خلکو هسې لازم کړي ده بس مسله واضحه ده الله په دین کې د زکات نصاب معلوم دی بیا څومره به ترې راوباسي هغه معلوم دی لکه په فصل کې یا میوو کې څومره زکات راځي یا عشر دی یا نصف العشر دی تاسو ټول غلي شوئ لکه څه ته یا عشر دی یا نیم د عشر دی نیم د عشر یعنې شلمه حصه ده که باراني اوبو باندې اوبه ورکړی شوي نو بیا څومره دی بیا عشر دی او که څه محنت پکې خپل کړی نو بیا نیم د عشر دی یعنې د لسمې برخې نیمه دا شان دا نور مالونه چې د دې زکات واضح دی وخت معلوم دی خلک یې معلوم دي چاله به ورکوي چاله نه ورکوي دا شان صدقه الحمدلله دین د الله هغه واضح دی بل دا چې موږ چې زکات ورکوو که نه ای صدقه دا هم د الله بندګي کوو ګورئ لکه مکې مشرکانو چې به د یو برخه راواغسته او منجورانو له به یې ورکوله په دې نه چې منجوران غریبانان دي نه دا هغوی د دې بوتانو بندګي کوله موږ چې صدقه زکات چاله ورکوو محتاج له یتیم له غریب له د الله په لار کې چې هر قسمه خرچې هغه موږ د الله عبادت کوو الله پرې راضي کوو
ولا تسرفوا او اسراف مکوئ. اسراف مکوئ، اسراف تجاوز کول، یو شي ته ضرورت نشته او ته لګیای پای کې دا زیاتی دی. خوراک څښاک جوړه جامه هر څه کې. انه لا يحب المسرفین، یقینا هغه نه خوښوي اسراف کوونکي. بعض علماو دا ویلي دي، بعض مفسرینو وی اسراف مطلب مکوئ شرک. ورځ کې چې اسراف زیاتی کول دي نو مکوئ شرک، د الله شرک کوونکي نه دي خوښ. وی دا معنی پکې ده. ومن الانعام او پیدا کړي دي د څاروونه حمولة وفرشا، بار اړونکي او چیت قدوال. حمول هغه څاروي ته وایي چې هغه بار وړي، ډنګي لکه اوښان وغیره. او فرش حمولة وفرشا، فرش نه مراد هغه حیوانات دي چې بار نه وړي، ټیټ قدوالی، ځمکې ته نږدې. او بله دا چې کله حلالولی کېږي نو په ځمکه یې راسملی. چا دا ویلي بعض علما وایي فرش نه مراد هغه څاروي دي چې د هغوی د ویښتو او د وړۍ نه طولیانې او صادرې جوړېږي. الغرض دلته الله وایي چې دا ټول څاروي ما پیدا کړي، که بار وړي او که نه وړي. کلوا مما رزقکم الله، خورئ د هغه څه نه چې درکړي تاسو ته الله. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او مه روانېږئ په قدمونو د شیطان پسې. ګورئ خورئ څکئ خو شیطان په قدمونو پسې مه ځئ. دلته اوس د شیطان د قدمونو نه مراد دا دی چې د ځان نه پکې حلال حرام مه کوئ. بس چې الله دله حلال کړی خورئ. انه لکم عدو مبین، بس یقینا هغه ستاسو دشمن ښکاره دی. 8 ازواج پیدا کړي دي، 8 جوړې، 8 جوړې د څاروو نه، چرپایانو نه. من الضأن 2، د ګډانو نه 2، ومن المعز 2، او د بیزو نه 2. الله رب العزت د مشرکان راګیر کړي دي، خو دلته یې سم راګیر کړي دي. جوړې ټولې څو دي؟ 8. اولنۍ 4 هغه دا دي، 2 ګډانو کې یعنې نر او ماده، بیزو کې 2 یعنې نر او ماده. سوال وس دا دی، الله وایي قل اوایا الذکرین حرم، آیا 2 نارینه حرام کړي دي الله؟ اوس په دوی کې کم یو حرام دی؟ نارینه دی کې ګډ او چیلې. ام الانثیین، که 2 مادې، او دا تپوس دې مو که چې دا ګډه ده او که بیزه حرامه ده. اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا هغه شی چې راګیر کړی دی هغې لره رحمونو د میندو، یعنی که نه د ګډې او د بیزې په خېټه کې چې هر بچی راغی هغه به حرام. تفصیل بیان که نبئونی بعلم، خبر راکوي ما ته په دلیل سره، ان کنتم صادقین، که تاسو رښتیني یئ. اوس یو سړی د ځان نه مسله بیانوي او تاسو سره دومره تفصیل شروع کړي او بیا ورته دا وایي چې دا خبره هم په دلیل کې. هغوی به وایي دا بعض څاروي زموږ په نارینهو حرام دي، بعض په زنانو. دا چې حرام دي دا په ګډانو کې دي که په بیزو کې دي؟ بیا په نرانو کې دي که په مادو کې دي؟ که نه هر یو نر دی او که ماده ده هغه حرام دي. ځکه که د الله له طرف نه رالېږلی شوي نو بیا خو به تفصیل دي. لکه زموږ د شریعت ته وګوره که کم شی چې به موږ حرام دی هغه معلوم دی، دا شی حرام. لکه موږ چې قرباني کوو، د قرباني د څاروي مواصفات ټول معلوم دي، دکې به دا عیب نه دا به نه دا به نه دا عمر به دومره دومره دومره. ولې ځکه چې مسله د رب العالمین د طرف نه راغلې. او دوی نه تپوس کوي تاسو چې دا خبرې کوئ په دې څه دلیل شته. ومن الابل 2، او د اوښانو نه 2، ومن البقر 2، او د غوایانو نه 2. قل الذکرین حرم، اوایا آیا 2 نارینه حرام کړي دي الله، یعنی اوښ او غوا او اوښ او غوی. ام الانثیین، کنا یا 2 مادې حرامې کړي دي، اوښه او غوا. اما اشتملت علیه ارحام الانثیین، یا هغه چې راګیر کړی دی هغې لره رحمونو د میندو. بل سوال، ام کنتم شهداء اذ وصاکم الله بهذا، ایا وی تاسو حاضر کله چې حکم کو تاسو ته الله په دې سره؟ مخکې ورته دلیل وښیه، که څه علم د سړی راوباسي د تېر شوي آیت اخره کې وګوره، نبئوني بعلم ان کنتم صادقین، که دلیل د سړی راوړه. اوس وایي ځه که دلیل د سره نه هغې نه خو ته واوړېدې
نو ته په دغه ټیم کې وي کله چې الله وي چې دا پلانې څاروی حرام دی، پلانې حرام دی، دا صرف په ښځو حرام دی، دا صرف په نارینو حرام دی. فمن اظلم ممن افترى على الله کذبا، نو څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې جوړوي په الله باندې دروغ. دا خو دروغ شو که لیضل الناس بغیر علم، د دې دپاره چې ګمراه کړي خلک بې د علم نه. دا دروغ خو جوړوي دې دپاره. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته. اوس الله وایي چې تو ته خبره صفا وکړه چې دا ستاسو مرضي نه دی چې کوم شی حراموي هغه حرام کړي او کوم حلال ګڼي هغه حلال کړي. حرام یقیني چې کوم دي هغه دا دي، دا واوره. قل اوایا لا اجد فيما اوحي الي، نمومم په هغه وحي کې چې شوي د ماته محرما حرام کړی شوی على طاعم په یو خوړونکي باندې یطعمه چې خوري هغه یا خوري هغه یې لره. ما ته چې کومه وحي شوې ده په دې کې د خوړونکي دپاره هغه چې حرام دی هغه دا دي او دا هغه اصول دي. ښه سورې بقره کې موږ دا خبره ذکر کړه. حرام نورم دي خو دا هغه اصولي دي، یا دا چې دا په هر شرعي په هر شریعت کې دا حرام. الا ان یکون میته، مگر دا چې مرداره او شقیني حرام، او دم مسفوحه یا وینه بیدلی شوي، او لحم خنزیر یا غوښه د خنزیر. ولې فانه رجس، یقینا دا پلیتي ده. څه شی پلیتي ده؟ دا درې واړه. او دا اختلاف د مفسرینو دی. بعض وایي چې دا خبره راجع د خنزیر ته، د خنزیر نږدې دی. بعض وایي درې واړو ته. نو دا واضح ده چې درې واړه پلیت دي. مردارم پلیته ده، بیدلی شوي وینم پلیته ده، او د خنزیر غوښه هم پلیته. څلورم شی چې حرام دی او فسقا اهل لغیر الله به، یا یو شی نافرمانی چې اواز اوچت شوی د غیر الله دپاره په هغې باندې، لکه یو څاروی د الله د نوم نه علاوه د بل چا په نوم حلال کړی شوی یا د بل چا دپاره حلال کړی شوی. مخکې تفصیل لري تېر شوی. فمن اضطر غیر باغ، بس څوک چې مجبوره شو غیر باغ چې نه دی طلب کوونکی د خوند، ولا عاد او نه دی زیاتې کوونکی. دو خبرې دي، یعنی نه دی د خوند دپاره خوري، او دویمه دا که خوري نو دومره خوري چې ګزارې پرې روانه شي. او بیا هغه خبره چې تاسو سره یادوي، ما تاسو ته اولې ورځې نه وي چې ما تیر شوي او په خپل ځای کې وضاحت شوی. فإن ربک غفور رحیم، نو یقینا رب ستا بخونکی مهربانه دی. اوس که څوک دا ووایي چې تا خو وایي چې حرام دا یو څو شیزونه دي، نو دا تورات کې چې دا بعض شیزونه حرام شوي دي، لکه په یهودیانو باندې غواګانې یا د ګډو بیزو دا واز دي، نو دا ولې په هغوی باندې اوښان د اوښانو غوښې په هغوی حرامې، دا ولې حرامې دي؟ او تاسو خو وایئ چې حرام دغه یو څو شیزونه دي. الله جواب کوي چې اصل دغه هم حرام نه و. د اوښانو غوښې، د غواګانو، د چربیانې د غواګانو، د ګډو بیزو، دا حرام خو نه و، خو دا په یهودو باندې د هغوی د ظلمونو او د زیاتي د لاسه حرام شي. دا وختي طور په هغوی حرام. وعلى الذین هادو، او په هغه کسانو چې یهودیان دي، حرمنا کل ذی ظفر، حرام کړی دی موږ هر یو نوک والا څاروی. نوک والا څاروی چې د هغې ګوتې کولاوي، ګوتې عفوا کولاوي نه وي، لکه د اوښانو دا خپو ته وګوره، یا داسې دا بطخې وغیره شو، دا پې الله حرام کړی. ومن البقر والغنم، او د غواګانو او د ګډو بیزونه، حرمنا علیهم شحومهما، حرام کړي دي موږ په هغوی باندې واز دي د هغوی، الا ما حملت ظهورهما، مګر هغه چې پورته کړي شاګانو د هغې، او الحوایا یا کلمې، او مختلط بعظم، یا هغه چې یو ځای یي د هډوکي سره، په هغوی باندې چربي او واز دي څه حرامې وي، د غواګانو او د ګډو بیزو. کومه چې په ملا کې لکه چربي ده، یا د کلمو نه تو راتو شوې ده، او یا هډوکي سره یو ځای شوې ده، د دې ورته اجازه ده.
نو الله وی ذلک جزیناهم ببغیهم، دا بدله ورکړه موږ هغوی ته په سبب د ظلم د هغوی، یعنې دا چې په حرام شوي دا هم د څه د لاسه؟ دا د ظلم د لاسه. وانا لصادقون، او یقینا موږ رښتیني. فإن کذبوک، بس که دوی دروغجن وایي تا ته، او دې ځای کې رسول صلی الله علیه وسلم ته تسلیم ده او یره د هغه چا ته چې څوک یې نه مني. یعنی که دا مشرکان یا یهودیان تا ته وایي چې ته دروغجن یې والعیاذ بالله، فقل نو ته ووایه ربکم ذو رحمة واسعه، رب ستاسو خاوند د مهربانۍ دی پراخه. دې څه مطلب شو؟ مطلب دا دی ته ورته دا ووایه چې دوی ته ته وایي ته دروغجن یې، نو ته ورته ووایه چې یاره ستاسو رب خو ډېر مهربانه دی. ولې ډېر مهربانه په دې دی چې ستاسو دې کفر ته وګوره او د هغه دې صبر ته وګوره. ستاسو دې کفر ته وګوره او هغه بیا بیا تاسو ته وضاحتونه کوي، او هغه تاسو ته بیا هم کتابونه رالیږي، او هغه بیا هم پیغمبران رالیږي، نو ډېرې مهربانۍ والا دی. خو دا یاده کوي چې هغه صبر کوي، مهلت ورکوي، خو که عذاب راغی والله وی ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، او نشي واپس کېدی عذاب د هغه د قوم مجرمانو نه. دا خبره یاده کوي. د دې نه غلطه فایده ما لري چې الله مهربانه دی او الله بخونکی ذات. غلطه دي چې انسان په ګناهونو زړور شي. الله مهربانه، خو دې دا مطلب نه چې ګوره الله عذاب نه ورکوي. الله مهربانه دې دا مطلب نه چې الله رانیونه کوي. خو که دغه مهربانه رب یو ځلې څوک راونیو که او ډېرې رانیولي دي او رانیسي، دې مطلب دا دی. هغوی بله بانه کوله، هغوی به دا ویوي د الله زموږ دا کار خوښ دی. کوم کار؟ دا شرک چې موږ کوو دا د الله خوښ دی. سيقول الذين اشركوا، زرد چې وایي به هغه کسان چې شرک یې کړی دی، لو شاء الله، که چېرې غوښتی الله، ما اشرکنا، شرک به نه وی کړی موږ، ولا آباؤنا، او نه پلارانو زموږ، ولا حرمنا من شيء، او نه به حرام کړی وی موږ هېڅ شی. اوس دې هسې ګوره خطرناکه شبهه ده. څنګه؟ وی که تاسو وایئ چې الله په هر څه قادر دی، مسلمانان ته وایي تاسو وایئ چې الله په هر څه قادر دی، او الله په هر څه قادر دی، نو موږ یې د شرک نه ولې نه بندولو؟ خیال دی که نه؟ نو دا موږ چې د شرک نه بند نه کړو، نو د الله بیا دا کار خوښ دی. دا څنګه شبهه ده؟ نو جواب د دې هغه دا دی چې دا دروغجن دي په دې کې، او په دې ډېر دلایل. یو دا هم دې قرآن کې الله دا خبره ځای په ځای ذکر کړې ده چې ما پیغمبران لیږلي دي دپاره چې شرک نه منع وکړي، او په خپله یې منع کړې ده. نو اخر دا شرک د الله څنګه خوښ شو چې یو طرف ته دې منع کوي، بل طرف ته پرې راضي ده؟ یوه. دویمه، الله که غوښتی داسې کولی شو چې دوی د شرک نه بند کړی، د الله کولی شو، خو دا د الله طریقه نه ده. که الله دوی په زور د شرک نه منع کړی وی، نو د دوی د دیندارۍ بیا څه مطلب شو؟ خو په دوی زور زبردستي شو. اوس که چېرته الله داسې ویلی وی، یا د الله طریقه دا وی چې مانځلی سړی په زنځیرونو کې تړلی او راوستی، ټول به مونځګزار وی که نه به؟ خو په دې صفونو کې چې ولاړ دي، دې کې به پته څنګه لګېدی چې څوک د زړه نه راغلی دی او چا سره زبردستي شوې ده؟ څومره ګوره عدل او انصاف والا دی الله. نو دا اوس هسې کمعقلان دي. الله دې ته منع کړي په قرآن کې، الله دې ته منع کړي د انبیاو په ژبه، بس اوس اخوای که ته کې نه، خو ستا خپله مرضي ده. اوس که یو کس دا ووایي چې دا دنیا د الله ده، موږ وایو ده، نو که الله وغواړي په دې دنیا کې دا شرک بندېدی نه شي؟ بندېدی شي. الله دا غوښتلي دي چې شرک به وي او کفر به وي، غوښتلي دي که نه دي؟ که هغه نه یې غوښتلي بیا خو نه شو کېدی. موږ هغه غوښتلي دي، نو چې غوښتلي دي بیا خو پرې راضي دي؟ نه. په دې دنیا کې ډېر څه کېږي او په تقدیر کې لیکلی شوي دي، خو الله پرې راضي نه دی. زناګانې کېږي په دنیا کې، الله پرې راضي دی؟ غلاګانې کېږي، شراب څښل کېږي، ظلمونه کېږي، زیاتي کېږي، الله خو په دې نه دی راضي. نو کېږي ولې؟ دا امتحان دی. دنیا ځای د امتحان دی. دغه شان دا شرک الله پرې راضي نه دی، الله ته منع کړې ده او بیا انسان له اختیار ورکړی چې الله د اختیار لاندې. نو د دوی له شبهات سې باطله ده. کذلک کذب الذین من قبلهم، دغه شان دروغجن ګڼلی دی. څه شی دروغجن ګڼلی دی؟
توحید خبره توحید کې روانه یا وحی هغه کسانو چې مخکې د دوی نه دي داسې اولني نه دي چې توحید نه انکار کوي حتی ذاقوا بأسنا تر دې چې وسکو هغوی عذاب زمونږ دوی دپاره پکې یره ده چې صبر وکړي په تاسو هم راشي قل اوایا هل عندکم من علم آیا شتي تاسو سره څه علم فتخرجوه لنا بس چې راوباسئ هغه موږ ته علم د څه مباره کې چې دا شرک چې تاسو کوئ دا د الله له طرف نه تاسو ته ویلی شوی دی په دې څه دلیل شتي راوباسئ ان تتبعون الا الظن تابعداري نه کوئ تاسو مګر د ګمان وان انتم الا تخرصون او نه تاسو مګر اټکل کارونه کوئ وختي ماسپخین د دې تفصیل او داسې آیت تېر شوی خیال مو که نه قل فلله الحجة البالغة تأوایا پس خاص اللہ لره دلیل دے پورا دوی سره خو دلیل نشتی کنه مشرکانو سره په شرک دلیل شتی نه هیڅ چا سره دلیل نشتی دلیل د یو رب العالمین سره دی داغه په یووالي باندې داغه په توحید باندې بیا دې چې الحجة البالغة هغه دلیل چې هغه ځای ته پوره رسیدونکی دی یقیني دلیل دی پای کې شک نشتی هغه نیمګړی نه دی دا دلیل د الله دی داسې دلیل بل د هیڅ چا سره نشتی او که څوک دلیل راوړي که نه نو یا خو به دروغي یا به نیمګړی یا به شکي یا به ډېرې خبرې پکې کېدی شي کامل یقیني پوره رسیدونکی دلیل صرف چا سره دی هغه د الله سبحانه وتعالی سره فلو شاء لهداکم اجمعین نو که غوښتې الله خامخا هدایت به یې کړی وی تاسو ټولو ته خو داسې یې ونه کړه ولې امتحان قل ورته ووایه هلم شهداءکم راولئ ګواهان خپل یعنی مولیان خپل الذین یشهدون هغه کسان چې ګواهي کوي ان الله حرم هذا چې بېشکه الله حرام کړي دي دا څه شی دا دوی چې کوم څاروي حرام کړي هغه علما راولئ چې په دې خبره ګواهي کوي دلیل خو د هغوی سره نشتی که نه دلیل مطالبه وشو دلیل نشتی اوس تپوس وکړه چې آیا تاسو په دې ګواهي ورکوئ چې الله دا حرام کړي راځي چې څوک دې ورکړي خو پته یې نه لګي نافرمانه خلک دې د الله نه لري الله وایي که چېرته ګواهي ورکړه دا به دروغي نو چېرته ته ورسره شریک نشي فان شهیدو نو که دوی ګواهي وکړه یقیني ده چې دا به بې دلیلی که نه یقیني ده لکه اوس د دوی یو کس راشي او ګواهي ورکړي چې او زه په دې خبره ګوایم چې الله ویلي چې زما بچې شتي څه دلیل دی چې دا دروغ دی الله قرآن کې وایي چې نشته نو اول خو دوی دا ګواهي نه ورکوي یریږي به چې موږ به راونیوی شو په دروغ خو که ورې کړه فلا تشهد معهم نو ته ګواهي مه کوه د دوی سره معنه د دوی نه ځان لرې ساته ولا تتبع اهواء الذین کذبوا بآیاتنا او تابعداري مه کوه د خواهشاتو د هغه کسانو چې دروغجن ګڼي آیتونه زموږ والذین لا یؤمنون بالآخرة او هغه کسان چې ایمان نه لري په آخرت وهم بربهم یعدلون او هغوی د خپل رب سره نور برابروي د دې خلکو خواهشاتو پسې به نسي اوس وصیتونه د الله د طرف نه سوال دلته دا دی چې تاسو وایئ چې دا خو هر څه تاسو د ځان نه حرام کړي دي نو تاسو راته دا بیان کوي چې الله څه حرام کړي دي نو په دې ایتونو کې اوس هغه یقیني حرام کړی شوي څیزونه هغه ذکر کېږي او دا راروان کوم ایتونه چې دي دا خاص وصیتونه د الله د طرف نه دي او په دې باندې زما یو مستقل بیان دی د الله له طرف نه نصیحتونه او وصیتونه او ما د یو تفصیلي خبره کړې دلته هغه تفصیلي خبره نشي کېدی قل اوایا تعالوا راشي اتلو ما حرم ربكم علیکم چې ولولم هغه چې حرام کړي دي رب په تاسو یا حرام کړي دي رب ستاسو په تاسو دا اوس یقیني حرام دي دې کې شک او شبهه هغه نشته اولنی خبره وی الله تاسو ته وصیت کړی دی الله تشرکو به شیئا چې شریک مه ګڼئ د الله سره څه شی دا خو توحید دی توحید په کوم ځای کې راځي اول سر کې وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره نیکي کوئ دا خو اول سر کې دوه وصیتونه راغلي د الله سره به څه شی نه شریک کې او مور پلار سره به ښه کې ولا تقتلوا اولادکم من املاق
او مه وجنئ بچي خپل د وجې د لوږې نه. سورة بني اسرائیل کې به راشي ولا تقتلوا اولادکم خشیة املاق، د غریبۍ د یرې نه مه وجنئ. دلته وایي د غریبۍ نه مه وجنئ. څنګه د غریبۍ نه مه وجنئ؟ یعنې سړی په خپله غریب دی، نو دی یریږي دی که دا بچی پیدا شي دله به سره پیدا کړو. الله وایي نه، هلته وایي د غریبۍ د یرې نه مه وجنئ. یعنې سړی دی مالداره خو یریږي او که دا بچي راشي نو دا خو دوی د لاسه به زه غریب شم، نو څه به ورکو؟ دا دواړه ناروا دي. نحن نرزقكم وإياهم، موږ رزق درکوو تاسو ته او هغوی ته. سبحان الله. الله وایي دا د اوسه پورې چې تا خوړه که نه نو چا درکوله؟ خو الله درکوله، لکه ستا بچو له به هم ورکوي. نو دې ځینې دا مسله راووته چې د بچو وجل دوه قسمه دي. یو دا چې سړی چاړه راوالي او یا ته پړې غاړې ته واچي، یا لکه عربو چې به جاهلیت کې بعضو به ژوندي ښخول. یو وجل دا دي چې بلکل یې ختم کړي چې یاره ډاکټر پسې وشي چې دا نه پیدا کېږي، دا هم وجل دي ګورې. او دې ته پټ وجل وایي، دې ته پټ وجل. ولې لکه یاره بس پنجابیانو نه یو جمله یې زده کړې ده، بچې دو هی اچھے، دی د هغوی نه یې زده کړي. او چې کله داسې لږ مالداره شي که نه، او سپین کاټن واچي بیا بچې دو هی اچھے دا ورد بیا شروع کړي دی نه بعد. او سبحان الله چې مالداره شي دا قصه شروع کړي چې غریب یې دا نه کوي. مالداره شي اوس دی د غریبۍ نه هېرېږي او یاره تربیت هم کول غواړي. او ته به وایي چې داسې شپېته د ده بچي دي، شپېته زامن دي او چې دی او یا یې پسې جنکۍ دی دوی تربیت کول غواړي. خو زیات نه زیات چې سړي ډېر بچي د یوې بیبي نه چې ډېر زیات بچي وي، اته بچي په دې دومره عمر کې تر اتو بچو تربیت نه شي کولی. 9 بچي دي تر 9 تربیت نه شي کولی. دا زه هغه زیات نه زیات وایم. عام چې کوم سړی نظر واچوي نو دا هغه بوډاوالي پورې د سړي زیات نه زیات د یوې بیبي نه 8 بچي 9 بچي 10 بچي. نو په دې دومره عمر کې د 10 بچو تربیت کول دا څه شي؟ یو عالم لګیایي د پوره امت تربیت کوي، یو مشر لګیایي د پوره قوم تربیت کوي. او دا یار 5 بچو ته او 3 بچو ته خوله وازه کړې ده، تربیت کول ګران دي، هېڅ ګران نه دي. الله په توفیق سره. رب العالمین موږ له د دې اجازت را کړی دی چې حمل د څه وخته پورې بند کړی شي د تنظیم دپاره، ترتیب دپاره. کال مثال کې وقفه علي ځکه چې بل ماشوم کمزوری، مور کمزوری، تربیت مسله ده. دغې دواړه ډېر واړه واړه دي، نو دواړو پوه کول ګران دي، بل پسې راشي. الحمدلله د اجازت شتي. ما خبره کو مکمل بندول، یا مکمل بندول یا د دې بعضو هغه نظم هم ډېر عجیبه یې لکه اوس 10 کالو پورې نه راوړو موږ. ولې؟ وایي دغه بل ډېر وړوکي دي، 10 کالو پورې بند کړي دي. ولې؟ نو دا کافر وړوکی دی چې 10 کالو پورې دی لویېږي نه، یا 15 کالو پورې دا زیاتی شو. مناسب که وقفه وکړي الحمدلله د دې ګنجایش دی، خو بلکل بندول حرام دی. بلکل بندول په هغه صورت کې جایز دي چې یقیني زنانه ته د هغې د لاسه نقصان او ثقه ډاکټران دا خبره وکړي، ثقه مسلمانان د الله نه یېرېدونکي پوهه ډاکټران چې او دې ته دا نقصان شتي، بیا د هغې نه هغه علاج ولو کړي چې د هغې د لاسه د هغې بچي ټول عمر بند شي، نو دې کې به انشاءالله څه حرج نه وي ځکه چې دا دې ته مجبوره وه. ولا تقربوا الفواحش، او مه نږدې کېږئ فحاشیته بې حیاییته ما ظهر منها وما بطن، هغه چې ښکاره ده د هغې نه او هغه چې پټه ده. فحاشي که هر قسمه ده ځان ترې لرې ساته، که ښکاره ده او که پټه ده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، او مه وجنئ نفس هغه چې حرام کړی دی الله مګر په حق سره. حق څه دی؟ هغه 3 وجې دي مخکې ذکر شوي دي، مې ذکر کوم. ذلکم وصاکم، دا مضبوط حکم دی یا دا مضبوط حکم کوي الله تاسو ته به په دې سره لعلکم تعقلون، دې دپاره چې د عقل نه کار واخلئ. ښه وصیتونه مخکې روان دي. ولا تقربوا مال الیتیم، او مه نږدې کېږئ مال د یتیم ته. دی نه دي ویلي چې مال د یتیم مه خورئ، مه نږدې کېږئ الا بالتي هي احسن، مګر په هغه طریقې سره چې ښایسته ده. په ښایسته طریقې نږدې کېدی شي. دا کومه طریقه ده چې د هغه ته پکې فایده ورسي. مال ول داسې استعمال کړي چې د هغه دپاره ډېر شي فایده پکې. حتی یبلغ اشده، تر دې چې ورسېږي ځوانۍ خپلې ته. واوفوا الکیل والمیزان بالقسط،
او پوره کوئ پیمانه او تول په انصاف سره، په دې کې به کمی او زیاتې نه کوي. کیدای شي څوک دا ووایي چې یاره دا الله دا احکامات ګران نه دي. ما مخکې دا خبر تاسو ذکر کړی و، هم دې تفسیر په درس کې هم کړی و چې دا کیدی نشي چې الله دې به بندګانو یو عبادت کیږي او د هغوی د وس مطابق نه. ځکه الله وایي لا نکلف نفسا الا وسعها، تکلیف نه ورکوو موږ هېڅ نفس ته مګر په اندازه د طاقت د هغه. دا کوم څه چې بیانېږي دا په طاقت کې دي. واذا قلتم فعدلوا، او کله چې خبره کوئ تاسو نه انصاف کوئ. دا بل وصیت. هر قسمه خبره چې کوئ به یې کې به څه کوئ؟ انصاف. خو دیني خبره کې انصاف څه دی؟ قرآن او حدیث په رڼا کې. دنیوي خبرو کې انصاف واضح دی چې دروغ پکې نه، ظلم نه، دوکه. الله وایي ولو کان ذا قربه، اگر که هغه خپلوان مخامخ که خپلوان هم دي، خو ته به خبره چې کې نو په انصاف سره به کې. بله وبعهد الله اوفو، او په لوز د الله به پوروالی کوئ. لوز د الله د هغه بندګي کوئ. الف نه دی یا کوئ ستاسې هم دی؟ ماشاءالله. نقیب الله صاحب په دې کال له دوره کې موږ سره ډېر بیدار او تکړه ملګری دی. الله دې ول مزید توفیق د علم ورکړي. او زمونږ ناستې مقصد هم دلته دقه دی، ورب الکعبه، چې ځان پوه کوو په قرآن باندې. دا ستاسو هم مقصد دی او زما هم مقصد دی. الله دې موږ پوه کړي په دې کتاب باندې. او بیا په دې برکتي وخت کې زه کله داسې سوچ کې لاړ شم دې نعمت ته، نو زه یم چې د الله په کومو الفاظو موږ شکریه ادا کړو چې په دې مبارکه میاشت کې زموږ تړون بیا د قرآن سره جوړ کړی، او داسې په ارام او داسې په امن او امان سره او په خپله ژبه کې. دا ټول د الله نعمتونه. بدبخته هغه دی چې څوک د دې نعمت نه محرومه دي. ذلکم وصاکم به، دا مضبوط حکم کوي تاسو ته په دې سره لعلکم تذکرون، دې دپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. وصیت دا اخرنی او څه ناشنا وصیت. وان هذا صراطي مستقیما، او بېشکه دا لاره زما د نیغه، او بېشکه دا کې اشاره څه ته ده؟ قرآن، اسلام، توحید، دا ټولې پکې راغلي. الله اکبر. الله وایي دا لاره د زما نیغه، فاتبعون، تابعداري کوي د دې لارې. سوره فاتحه کې تفصیل ذکر شوی. ولا تتبعوا السبل، او تابعداري مه کوئ د نورو لارو. خیال هم دی که نه؟ څه ته مو خیال دی؟ ډېرې لارې دي، په ډېرو لارو پسې مه ځئ. ولې؟ فتفرق بکم عن سبیلي، بس ګډوډ به کي تاسو د لارې د الله نه. دا ډېرې لارې به تاسو ګډوډ کي د نیغې لارې نه، چې هغه یوه ده. الله دې موږ مضبوط ساتي او د دې ګډوډو لارو نه دې الله موږ لرې ساتي. ذلکم وصاکم به، دا مضبوط حکم کوي تاسو ته په دې سره لعلکم تتقون، دې دپاره چې تاسو تقوادار شئ. نو چې د قرآن ذکر وشو چې قرآن نیغه لار ده او د دې تابعداري کوي، نو اوس د موسی علیه السلام د کتاب خبره کوي چې دا قرآن ساولنی کتاب نه دی چې مشرکان تعجب کوي. مخکې کتابونه راغلي دي، لکه کتاب د چا؟ د موسی علیه السلام. ثم آتینا موسی الکتاب، بیا دا مو واوره چې ورکړی و موږ موسی علیه السلام ته کتاب. دلته دا خبره یاده کړئ. ګورئ ثم دا ترتیب د کتاب د نازلېدو نه دی. ګورئ لکه موږ داسې ووایو که نه، او بیا موږ ورکو موسی علیه السلام ته کتاب، دا ترجمه به صحیح نه وي. بغیر که ترجمه دې داسې وکړه بیا ورسره تفصیل کې صحیح ده، خو په دې مطلب سره چې دا ترتیب د دې کتابونو د نازلېدو دی نه، ځکه چې قرآن خو وروسته دی او تورات مخکې. دلته مطلب دا دی. او بیا دا واوره موسی علیه السلام ته موږ کتاب ورکړه. خیال هم دی که نه؟ تا خو ته ماشاءالله ښه ډډه ولګوله. او قرآن دو خبرې دلته اوس یادې کړې. بله یو دا بعض ملګري درس کې خپې غځوي، دې کې څه حرج نشته، خو هغې کې به کوشش دا پکار وي چې د بل ملګري سره چې قرآن یې چې هغې ته یې ونه غځوي. قرآن ته خپې غځول نه دي پکار. او بله ډېره به ښایي غوره به وي
چې قبلې ته هم ونه رځي الا دا چې معذوری لکه پښپو دړ شي بیماری عمر زیاتی بل څه تکلیف دی کې څه حرج نشي تکلیف نه نو بیا نه دي کول پکار دا شه قرآن په ځمکه باندې اخوده په دې قالین باندې یو دی روا او ناروا ګناه پکې شتي که نه یو دا مسله موږ ګناه پکې نشته چې قالین پاکي اله او یو دی غوره هغه دا دی چې په قالین دې کېنښودی شي دا ادب دی لکه بعض کسان ولې حرام دي زموږ دا بعض راګرم شي که نه چې دوه مسلې زده کړي ډایرکټ سړي ولې حرام دي خبره د ادب او د احترام دی اوس مثال کې دا خو د الله کلام دی کوم ځای کې دا مثال هم زما صحیح نه دی خو هسې به ووایي که زما د والد صاحب نوم څوک راولي په کاغذ یې ولیکي او په دې ځمکې چې ګزار کړي ځای راغلی ځای راوچتو اگر که دې کې څه ګناه خو نشته څوک زما د پلار نوم کته ګزار کړي څه ګناه پکې ده خو زما نه دی خوښ چې هغه دې په ځمکه پروت وي نو قرآن په دې قاعده به که اږدئ بیا نو لاندې دې بل څه شی کېدی چې کم سے کم لکه ما تاسو ووایي چې لکه ګناه پکې نشتي شرط دا دی چې قالین صحیح صفایي او که اږدې ټوپۍ ته لاندې کېده بل څه کپړه ته کېده څه لرګی کېده څه بل څه شي ورسېدی پې که نه ها بیا ورکو منګه کتاب موسی علیه السلام ته څه مطلب دی بیا ورکو منګه بیا واوره موږ خبرو کې هم داسې وایو خبرو کې موږ لګیا یو که نه او لکه موږ زه ستا سره خبره کوم پوه کولو لپاره چې احمد راغلی و او هغه ما ته دا ووي هغه ما ته دا ووي او بیا دا واوره خالد راغلی و نو خالد خو مخکې راغلی احمد وروسته دی د دې دا مطلب نه چې هغه په ده پسې راغو تا ته وایي چې اوس دا واوره پوه شوئ بیا ورکړی و موږ موسی علیه السلام ته کتاب تماما علی الذي احسن د پاره د پوره کولو د نعمت په هغه چا چې نیکي کړې وه یعنې دا د الله احسان و په هغه چا چې نیکي کړې دا څوک و چې نیکي کړې وه بني اسرائیلو کې چې کوم نیکان خلک و بارک الله فیک یو قول دا دی بل نیکي چا کړې وه موسی علیه السلام په چا چې دا کتاب رالېږلی شوی هغه تاسو نه یې نو دا الله پاک رالېږلی و دې دپاره چې هغه ډېر نیک عمله سړی و تفصیلا لکل شی او تفصیل د هرې خبرې پکې بیان شوی و دا خبره یاده کړي که نه قانون چې کله م وویلی شي چې تفصیل د هرې خبرې په قرآن کې دی تفصیل د هرې خبرې په تورات کې دی نو دا ورسره ذهن کې ساته تفصیل د هرې خبرې د دین خیال هم دی که نه دا ځینې سبا له یو سړی تا پسې راشي دنیوي مسلې راغستې تا ته وایي چې تا خو خبره وي چې قرآن کې هره مسله ده نو موږ خو دا نه دي وایي چې قرآن کې هره مسله د دنیا هم ده که نه لکه اوس راشي تا ته وایي چې تجارت کې یو دنیوي خبر راغلی ده چې هغې د حلال و حرامو سره څه دغه نشته یا بله دې څه مسله ورته راغلې ده او راشي تا ته وایي چې دا قرآن کې نشته نو قرآن کې موږ وایو چې هره دیني مسله شتي دنیوي مسایل پکې شتي خو موږ دا دعوه نه کوو چې هره د دنیا مسله پکې شتي وهدى او هدایتو ورحمة او رحمتو لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون دې دپاره چې هغوی په ملاقات د رب خپل ایمان ولري څوک بني اسرائیل وهذا کتاب انزلنا او دا کتاب را لېږلی دی موږ دا اوس ترتیب صحیح دی ترتیب د نزول داسې دی چې زموږ دا کتاب په تورات پسې دی وهذا کتاب او دا کتاب انزلناه را لېږلی دی موږ مبارکون برکت والا دی ما وختي دا وضاحت کړی چې څنګه برکت والا دی وایي تېر شوی که اوس دا واوره کتاب دی برکت والا یا الله څه ورسره وکړو فاتبعوه نو تابعداري وکړئ د دې کتاب واتقوا ویریږئ د الله نه لعلکم ترحمون دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي الله وی دا کتاب ما را لېږلی دی ولي أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا د دې دپاره چې ونه وایئ چې بېشکه نازل کړی شوی کتاب په دوو ډلو مخکې زموږ نه وإن كنا عن دراستهم لغافلين او یقینا وو موږ د لوستلو د هغوی نه ناخبره که دا قرآن نه وی را لېږلی شوی نو بیا به د مکې مشرکانو څه وی
چې یاره کتاب خو په یهودیانو راغلی دی او کتاب په نصاراو راغلی دی او موږ د هغوی په ژبه نه پوهېدو، بیا به د قیامت پر ورځ دا بانې کولی. نو الله ول هغه بانه ختمه کړه. دوی چې به کله خپلو کې کېناستو که نه دا مشرکان، یاره وی که داسې کتاب الله موږ ته رالیږلی وی که نه لکه د یهودو او نصاراو سره چې دی زمونږ به څه بل شان دینداري وی. دا به دوی په خپلو کې دا خبره کوله. الله ولا دا عذر هم ختم کړو. او تقولوا یا ونه وایئ لو انا انزل علینا الکتاب، که نازل شوی په موږ باندې کتاب لکنا اهدا منهم، خامخا وی به موږ ډېر هدایت والا د دوی نه. هغه بانه څه شوه؟ ختمه شوه. چې کله راغی چې چلو شو فقد جاءکم بینة من ربکم، نو یقینا راغی تاسو ته یا درغی تاسو ته ښکاره بیان د طرف د رب ستاسو، وهدن او هدایت ورحمتا او رحمت. تاسو خو په خپله خبره بیا عمل ونه کړو. ځکه اول ورځ ما تاسو ته ووایي ما دا خبره چې کوئ او ارمان چې کوئ نو اول یې تلی، اول د ارمان تلی. داسې نه چې بیا لکه اوس یو سړی داسې ووایي که نه د چا نه چې دا درسونو داسې مثال د درسونو دا ځای ته لږ لرې دی، یاره چې دا ځای موږ سره نږدې وی بیا به سر ته ونه رسېږو. د الله د توفیق نه بعد او دا ځوانان غواړي، ځوانان هغه نه یم چې په عمر کې کمی، نه نه، ځوانان نه مراد هغه ځوانان چې الله ولا طاقت ورکړی، توفیق ولا ورکړی. نو سړی کله چې دا موقع سړي ته نه برابر شي سړی ډېرې خبرې کوي. که خیال هم کړی ده بعض کله چې کېږي نقشه م واچوي که دا پیسې ما سره وی که نه په دې چې داسې یو بلډینګ ودرېد 3 چته یتیمانانو دپاره او داسې 5 چته دي چې دی مسافرو له او اخوا شاته چې دی داسې پوره علاقه دې رانیولي هغه جومات اخوا ورسره سکول او ته دا لږ صبر وکړه، لږ صبر. کله دا حالات راغلي بیا به کېنو نقشه به مو واچو. اوس تا سره څه رښتینه لګي چې رښتینه یې په دې ارمان کې او نه یې ورسره الله ورله اجر ورکوي. هغه څوک رښتینی او چې هسې محفلونه ګرمۍ را ګرمۍ او د خپل ځان ورته پته وي نو په دې اجر نه میلاوي. بس دغه دی چې هسې خپل یو دغه یې ګرم کړی دی. او چې سړی رښتینی یو دینداري یې داسې لکه دی وینم سړی د دیندارۍ نه پته لګي چې او دی کوي. لکه موږ اوس یو سړی ووایو چې غریب دی، غریب دی او بیا هم په خپل غربت کې لګیا دی، د وس مطابق مال لګوي او دی دا ووایي که الله ډېر مال لا کړی وی که نه ما دا کول ما دا کول. نو ښکاري هم داسې انشاءالله امید دی چې دی به وکړي. خو هغه بل تشپاڼه چې په روپۍ پسې سا ورکوي هغه هم لګیا دی نقشې اچوي زه به داسې کوم او زه به دغه کوم. نو دی به وي یاره که قرآن که موږ ته وحي راله موږ به وایي د یهودو نصاراو نه زیات دینداره چې راله به یې دغه حال و. نو ځکه الله اوس دلته دا وایي فمن اظلم ممن کذب بآیات الله، پس څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې دروغجن ګڼي آیتونه د الله وصدف عنها او مخ اړوي د هغې نه. سنجزي الذین یصرفون عن آیاتنا، زر ده چې بدله به ورکو موږ هغه کسانو ته چې اوړي د آیتونو زموږ نه سوء العذاب، بد عذاب، بما كانوا يصرفون، په سبب د دې چې دوی همیشه اوړي. انتظار دوی د څه کوي اخر الله وایي دا د مکې مشرکان چې ایمان نه راوړي دوی اخر څه ته ډډه لګولې ده. دوی ګوره دې ته ناست چې د عذاب ملایک به راشي بیا به دوی ایمان راوړي که نه الله به فیصلې له راشي او چې الله راشي نو بیا خو په هغه ورځ ته څنګه ایمان راوړي. او که نه دوی دې ته په انتظار دي چې د قیامت بعض نښې به راښکاره شي. بعض نښو نه مراد کومه نښه ده؟ نور به نور خو راخېږي د مشرق نه نور به د مغرب نه راوخېږي. د قیامت په نښو کې یو نښه څه ده چې نور به د مغرب نه راوخېږي. رسول صلی الله علیه وسلم چې داسې وشو نو بیا نه توبه قبلیږي او نه د یو انسان دینداري قبلیږي الا دا چې د دې نه مخکې دینداري کوله بیا قبلیږي. نو الله وایي دوی ګوره دغې ته ناست دي چې را نور په دې مغرب راوخېږي بیا به ایمان راوړي. هل ينظرون، انتظار نه کوي دوی الا ان تأتيهم الملائکه، مگر د دې چې راشي دوی ته ملائک او یأتي ربک، یا راشي رب ستا
او یأتی بعض آیات ربک یا راشی باز نخی در رب ستا یوم یأتی بعض آیات ربک فاغا ورد چی راشی باز نخی در رب ستا لا ينفع نفسا ایمانها فائدہ بنور کئی حس نفس تا ایمان راوڑل داغا لم تکن آمنت من قبل چی نئی راوڑ ایمان مخی دا دینا که مخی راوڑ نبی اولا فائدہ ورکی لکه دیسی مثالی دی پو کولو دا پارا یو سڑے دی منز او دس کئی او نور دا مغرب نا روخاتو او دی منز او دس کئی فائدہ اولا ورکی یو سڑے منز او دس نکی خو نور چی کل دا مغرب نا روخاتو دی ویریدو منزی شروع کو نقبلی یو سڑے کافر دی نور دا مغرب نا روخاتو کلمے ہوئی نقبلی ولی بارک اللہ فی دوی دا آغا وقت پوری ایمان نروڑو چی سو پوری دا نخلی دلنو یعنی پا غیبو ایمان نروڑو دا خوز دوی خبر ولی دا نزکا دا چی نقبلی او کسبت فی ایمانها خیرا یعنی کڑے پا حال دا ایمان خپل کی نیکی کمخ کی نیکی کڑی بیا خو صحیح قل انتظروا انا منتظرون توایا انتظار کوئی یقینا من هم انتظار کوئی پتہ بولکی تاسو خپل انجام ته ګورئ موږ به خپل ته ګورو نو الله پیغمبر ته وایي ان الذین فرقوا دینهم یقینا هغه کسان چې تسنس کړی دی دین خپل الله اکبر دین تسنس کول څنګه بارک الله فیک سی منلی سی نه دی منلی تسنس کړی دغه شان فرقې پکې جوړې کړي دي مذهبونه پکې جوړ کړي دي دا ستاسو دا زمونږ او دا د هغوی وکانو شیعا او شول هغوی ډلې الله اکبر دا دین تسنس کول دي که نه چې په ډلو کې تقسیم شي مسلمانانو ته چې دې خبرې څومره نقصان رسولی دی که نه خبرې نه دی رسولی چې مسلمانان په ډلو کې تقسیم شي بعض راشي وي اختلاف د علماو منځ کې موږ د اختلاف خبره نه ده کړې اختلاف راتله جدا خبره ده او ډلهبازي جدا خبره ده زما ستا منځ کې اختلاف راتلی شي که نه شي راتلی کیدای شي یو مسله کې تا ته دلیل معلوم ما ته نه معلوم کیدای شي ما ته معلوم تا ته نه معلوم اختلاف راغی لازم په د دې په بنیاد ورستا دې ډلو په موږ او دا د عربو مذهب ده دا د انګریزانو مذهب دا د اجنبیانو ده دا د پوځ دا کیسې کوي دین یو دین دی تلاوي ذاك إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وورا لست منهم في شيء ني تددوين فهسكي يعني تددوين بيزار بري تانا بردوي مبارك تبوس نكي إنما أمرهم إلى الله يقينا كارد دوي سبار لي شويد الله تا ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون بيابا خبر وركي دوي تداغ عملونو چي دوي كي بس الله پوش او دوي پوش نو در رب العالمین مهربانی ذکر کیږي چې داغه حساب هم داسې حساب دی چې ای کې مهربانی ده من جاء بالحسنه چا چې راتګ وکړل چا چې راتلل وکړل په نیک عمل سره قیامت پر ورځ الله مخې راغی په نیکۍ سره فله عشر امثالها نو ای بدل ر لس چند ثواب داږي لس چند ثواب او د دې نیم زیاتې مخکې تفصیل تیر شوی سوره بقره کې 200 داږي نیم زیاتې ومن جاء بالسیئه او چا چې راتلل وکړل په بدۍ فلا یجزا الا مثلها نو بدله به نه ورکړی کېږي دته مګر په مثل د دغې بدۍ بس هغه هم چې د دې توبه نه یې ویستلي او یا ورته الله د خپل طرف نه معاف نه کړه ډېر ګناهونه الله معاف کوي هسې واړه ګناهونه او غټ ګناهونه د الله د مشیت لاندې دي کېدای شي الله یې معاف کړي خو که معاف یې نه کړه نو څومره سزا به ورکوي په مثل د دې ګناه وهم لا یظلمون او په دوی باندې به ظلم نه کېږي د صورت په اخره کې الله رب العزت دا صورت داسې ختم کړی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې ویلي چې ته اعلان وکړه صفا چې زما لار دا ده زه په دې روان یم بس ما سره به دا قیسې میسې نه کوئ دا مشورې او جرګې نه کوئ چې ګزاره کوو لږ ته دې خوا شه لږ به موږ دې خوا شو دا خبرې عمرې به نه کوئ زما لار دا ده قل اوایا اننی هدانی ربی یقینا هدایت کړی دی ما ته رب زما الی صراط مستقیم لارې نیغې ته
هغه لاره نیغه کومه یو ده؟ دینا قیما، چې دین پوخ دی، ملت ابراهیم حنیفه، ملت د ابراهیم علیه السلام دی چې کلکو په توحید باندې. دا زما لار ده. وما كان من المشرکین، او نو هغه د مشرکانو. قل اوایا ان صلاتي یقینا منزما و نسکی او قربانی زما. بعض علماوی نسکی مطلب او مالی عبادت زما، منزما مالی عبادت زما، منزما قربانی زما، ومحیای ومماتی او جون زما او مرگ زما، لله خاص د الله د پاره دی، رب العالمین چې پالون کې د ټول عالم دی، لا شریک له، نشته هیڅ شریک هغه لره. بس دا لنډه خبره ده. مرګ او ژوند زما الله د پاره دی. څنګه د الله د پاره دی؟ یعنی زه چې دا ژوندی یم د دې دپاره چې د الله بندګي وکړم، دا مطلب پکې دی. دغه شان کوم هغه څه چې د سره ته الله وایي، او بیا به واپس کېږم هم الله ته، او د الله په حکم به واپس کېږم. نو زما هر سره الله دپاره دی. دا د موحد نښه ده. دا د هغه چا نښه ده چې عقیدې د توحید چې ان صلاتي و نسکي و محیای و مماتي لله رب العالمین. د الله شکر به ادا کړي. زه یو پیر څه بعضو دربارونو ته تللی وم، هلته ملک کې ننداره مې کوله چې دا څه قیصه روانه. چې زه ورننوتم ما ډېر تعجب وکړو چې دا څه قیصه روانه ده. بیا مې ځان سره شکر ادا کړو چې ته د الله د احسان ته وګوره چې د شرک سره او د دې ګډوډو قیسو سره ته دومره ناشنا یې چې ته تعجب وکړو چې دا څه قیصه روانه. دا خو د الله رحم دی. خیال مې دی که نه؟ موږ چې کله څوک وینو چې د قبر نه تاویږي، موږ پرې زمونږ واړه بچي وګو ته ګورې وایي سړی قبر نه تاویږي، او د هغوی هغه مولیان ورته پراته دي هغه ته تاویږي چې دا نعمت محسوس کوي. نو حکومت خو بعض حکومتونه دي چې هغه جمهوري هر یو ته اجازه دي. موږ خبره د مولوي صاحب کوو چې مولوي صاحب ورته په خپله لګیا تاویږي راتاویږي، او زمونږ ماشوم تعجب کوي چې دا ولي. نو چې ما دا خبره مې دې دپاره وکړې چې تاسو دا نعمت محسوس کوي چې ګوره الله په تاسو لوی احسان کړی چې د دې ځواکونه یې ساتلي. لا شریک له، نشته شریک هغه لره، وبذلک امرت، او په دې سره حکم شوی دی ماته، وانا اول المسلمین، او زه اول د منونکو نه یم. څنګه؟ په دې امت کې. قل اوایا، دا ګوره د هغوی د خبرو جواب دی. قل اوایا اغیر الله ابغي ربا، ای سوا د الله نه ولټوم رب، بل رب را پیدا کړم. وهو رب كل شيء، او هغه رب د هر شیز دی. نو څنګه هغه څوک پرېږدم چې هغه د هر شي رب دی او ځان له بل پیدا کړم؟ دا د دې کمکلانو خبرې وي. ولا تکسب كل نفس الا عليها، او نه کوي هیڅ نفس مګر وبال به یې په هغه وي. څوک چې څه کوي وبال یې په چا دی؟ په هغه دی. دا ولې الله دا خبره وکړه؟ بعض مفسرینو دا ذکر کړي دي، وی کله چې دا مشرکان رالو دي مسلمانانو ته وی تاسو پکې زمونږ د دې هم لکه بندګي کوئ که نه، لږ دا خو نوم وڅه کوي. دا وی نه دا خو کفر دی او دا شرک دی. وی ګناه زمونږ د ګاډي خاصې خو راښکاره کېږي ننداره به کوئ. الله وی نه څه چې کې هغه وبال یې په تا دی. څنګه بل وی چې ګناه زما د ګاډي؟ ولا تزر وازرة وزر اخرى، او نه پورته کوي او پورته کوونکی بوج د بل چا. دا نشته چې ستا بوج به زه اوچت کړم، خپل بوج به اوچتې. ثم الى ربکم مرجعکم، بیا رب ستاسو ته واپس کېدل ستاسو دي. فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، نو خبر به درکړي په هغه چې تاسو په هغې کې اختلاف کوو. د هر څه به راته واضح شي. وهو الذي جعلکم خلائف الارض، او الله هغه ذات دی چې ګرځولی یې تاسو یو بل پسې راتلونکي د ځمکې یا نایبان د ځمکې. خلیفه یا خلائف، خلائف جمع د خلیفه ده، هغه چا ته وایي چې به بل پسې راځي، نائب چې ورته وایي. نو الله تاسو داسې ګرځولی یې چې یو قوم لاړ شي بل راشي، یو لاړ شي بل راشي. دا موږ سره دا سلسله روانه ده. زموږ د نیکونو چې کومه پیړۍ وه هغه تقریبا ختمه ده. بیا د پلارانو چې کومه پیړۍ وه د ډېر حده پورې به کې خلک تلي دي، بیا به دا سلسله په موږ راځي او داسې ترتیب روان دي. ولې
ورفع بعضکم فوق بعض درجات، او چت کړي دي بعض تاسو د پاسه په بعضو په درجو کې. ټول خلک یو شان خو نه دي که نه؟ څوک په علم کې ډېر دی، څوک لږ دی، څوک مال کې ډېر دی، څوک لږ دی، څوک ښایست کې ډېر دی، څوک لږ دی، څوک په نسب کې اوچت دی، څوک کمزوری دی. دا ټول د څه دپاره؟ لیبلوکم فیما آتاکم، د دې دپاره چې امتحان وکړي په تاسو په هغه څه کې چې درکړي دي تاسو ته. دا ټول امتحان دی. د امتحان پته هله لګي چې څوک کته څوک بره. که ټول خلک یو شان وي بیا امتحان نه کېدو. ان ربک سریع العقاب، یقینا رب ستا زر عذاب ورکوونکی دی. و انه لغفور رحیم، او یقینا هغه خامخا بخونکی مهربان دی. بس څوک چې دغه امتحان کې کامیاب شوی دی نو هغه دې واوري چې الله بخونکی مهربانه دی، او څوک چې دغه امتحان کې ناکامه شو نو هغه دې واوري چې الله زر عذاب ورکوونکی دی. د دې نه بعد دی سورة الاعراف. سورة الاعراف دا په دې مصحف کې 1 نمبر سورت دی، او په دې سره هغه 2 اوږده سورتونه ختم شو. حدیث کې راځي وایي چا چې دا 2 سورتونه د قرآن کریم یې زده کړو، کوم و؟ دا اوږده و. چا چې دا یې زده کړو نو دی عالم شو. ولې عالم شو؟ ته سوچ، هغه یې زده کول الله رسول صلی الله هغه نه دي یاد کړي، هغسې یعنې چې څومره یاد کړي نو چې دا ته یاد کړي او د دې تفسیر او ترجمه او دا ته معلوم شي څومره علم در سره شو. دا پکې اخرنی صورت دی، سورة الاعراف. په دې کې 206 ایتونه دي او دا مکی دی. د نازلېدو په اعتبار سره دا 9 صورت دی. نازلېدو په اعتبار سره 9. الاعراف دې ته وایي ځکه چې دې کې د اعراف تذکره ده، د جنت او جهنم منځ کې ځای دی. د دې بل نوم دی سورة المیقات. المیقات ځکه چې د موسی علیه السلام کوی تور ته تللی و د دغه دپاره د تورات دپاره، نو د هغې تذکره پکې دلته تفصیلا راغلی ده. الله اکبر. دا مکی صورت دی او دا یاده که رسول صلی الله علیه وسلم به کله ناکله د ماښام په مانځه کې دا صورت وي، په 2 رکعتونو کې به تقسیمو کله ناکله. نو سنت طریقه دا ده چې ماښام لمونځ دا لنډ کول پکار دي، په دې لنډو صورتونو کله ناکله اوږدول پکار دي چې خلکو ته پته ولګي چې طریقه هغه دا ده. د دې صورت موضوع که سوچ پکې سړی وکړي که نه هم هغه موضوع ده کومه چې د انعام ده. سورة انعام مکی دی، په شرک باندې ردو، دلته هم رد دی خو دلته په بل انداز سره دی. او هغه داسې چې الله د پخوانو امتونو قصې په دې صورت کې ډېرې بیانوي چې وګوره چا چې د الله توحید نه دی منلی او د انبیاو مقابله کړې ده او د حق باطل را لګېدلی د حق سره جنګ کړی دی، انجام د هغوی واوره هغه په دې صورت کې دی. نور اصل موضوع مکه د عقیدې مسله ده. بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد. الله پوهه دی د دې په معنی باندې. هسې زموږ دې علم ته وګوره، که ټوله دنیا راجمع شي دې معنی نشي را پیدا کولی. دغه زموږ مخې ته دی، موږ ورسره لنډ وایو چې الله پوهه دی دې په معنی باندې. الله موږ ته ښایي چې ته نیمګړی په بدن کې، په ښایست کې، په مال کې، په زور کې، په هر څه. کتاب انزل الیک، دا کتاب دی نازل کړی شوی دی تا ته. فلا یکن فی صدرک حرج من، نو ندی په سینه ستا کې تنګسیا د دې نه. لتنذر به، دې دپاره چې یره ورکړي ته په دې سره. الله اکبر. د دې څه مطلب دی؟ یو خو دا خبره وشوه چې کتاب الله له طرف نه رالېږلی شوی دی، یقیني دی. نو ستا سینه دې په دې تنګه نه شي. سینه څنګه تنګېدی شي؟ د دې 2 مطلبه دي. یو دا چې داسې نه چې ستا زړه ته دا راشي چې دا قرآن بیانول، دا خلکو ته دعوت کول او دا خلک به مقابلې کوي او کله یو څه کله بل څه، دا ډېر ګران کار دی. نو سینه چېرته تنګه نه کړي، سینه ورته غټه ساته ځکه چې تا ته ډېر غټ سفر پروت دی. 30 کاله به ته دا دعوت چلې، په دې کې جهادونه سخت قسمه قسم حالات راځي. نو دا د وړې سینې کار دی. دویمه ده که دا خلک ستا دا بیان نه اوري یا عمل پې نه کوي نو په دې سینه مه تنګوه. ته خپل کار جاري ساته. لتنذر به، خلک یې روا،
وذکرى للمؤمنین او نصیحت تے دا پارا مؤمنانو. قرآن نصیحت تے دا چا دا پارا؟ دا مؤمنانو دا پارا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تابیداریو کئی داگا سچ چی نازل کڑی شوی دی تاسو تا دا طرف درب ستاسو. مخیوی چی قرآن اللہ در لے گلے دے، نو سوی چی اسی منہ دے در لے گلے، تابیداری دا پارا می در لے گلے. اتبعوا ما انزل، تابیداریو کئی داگا سچ نازل کڑی شوی دی، سا نازل کڑی شوی دی؟ قرآن و حدیث. قرآن و حدیث دا دین علاوه چی سدی داگی منل پا منگ لازم نجی، پا منگ بانی منل لازم اگر دا وحی او وحی قرآن و حدیث. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، او تابیداری مکوی سیوا داغن دا نور و دوستانو. هلی سوات کم شو نور و دوستانو؟ نا خو دوستانی ہوئی تی جواب تا نجدی شوی کو. او تابیداری مکوی دا سی تاوس تم یو ٹکی منز کی خو چی سو پوری وضاحت نہیں شوی گا نا مسئلہ نپوئی تی دیشی خود دین خد جواب آگا داری چی تابیداری مکوی دا اللہ نالاو دا نور و دوستانو چی اگوی تاسو اڑی دا آگا سنے چی اللہ در لے گلی وسیم پوه نشوی. او کله چې سړی د الله په دې خبره او د رسول سلم په دې حدیث پوه شي سړي د زړه سخت خوشحاله شي. دا آیت کله واضحه نه شي سړي د زړه ورته خوشحاله شي. پته نشته تاسو ته ورته خوشحالېږي نه خفه شوي ګرځئ. قلیلا ما تذکرون، لږ شان نصیحت اخلئ تاسو. الله ګیله وکړه وی نصیحت ډېر نه قبلوئ. نو بیا چا چې تابیداري د ما انزله نه ده کړې واورا وکم من قرية اهلكناها، او ډیر د کیلو نه تبا کړي دي موږ هغه فجاءها بأسنا بياتا، نو راغلی وغوی ته عذاب زموږ په وخت د شپې کې، او هم قائلون یا به دوی د ګرمۍ ودو. یا پې الله ښکاره عذاب راوستی دی یا پې پټ راوستی دی، یا به د ښه ښکاره د ورځې و لکه شعیب علیه السلام په قوم راغله، یا به د دوی د دمې ټیم و لکه د لوط علیه السلام په قوم راغله. داسې عذابونه راتلی شي. قائلون دا قیلولې نه اخیستی شوی د ګرمۍ هغه لږ خوب چې فما کان دعواهم، نو نو اواز د دوی اذ جاءهم بأسنا کله چې راغی دوی ته عذاب زمون، الا ان قالوا مگر دا چې وی دوی انا كنا ظالمین، یقینا منگو ظلم کوونکي. وی منله خو کله ومنله چې کله منلو فایده نه ورکوله، عذاب په وخت کې ومنله. الله موږ یری په دې سره ګورئ مکې مشرکان او په هغه ټیم کې چې کوم مؤمنان وو اوس ټول الله یری، الله یری چې ګورئ د وحي تابعداري کوئ. دا خو د دنیا عذاب دی. فلنسألن الذین ارسل الیهم، نو خامخا تپوس به کوو موږ د هغه کسانو نه چې لېږلی شوي وو هغوی ته. دا څوک دي؟ نه لېږلی شوي وو هغوی ته امتیان. ولنسألن المرسلین، او ضرور تپوس به کوو د لېږلی شوو نه. لېږلی شوي څوک دي؟ دا پیغمبران دي. قیامت په ورځ به تپوس بیا کېږي. یعنی که څوک دا وایي چې ظاهره الله وایي چې د وحي تابعداري کوه کوم کړی سجده کوم نه کړی هم څه خبره نه تپوس به کېږي د امتیانو نه د پیغمبرانو نه. خبره ښه سخته ده. فلنقصن علیهم بعلم، نو خامخا بیان به وکړو موږ په دوی باندې په علم خپل سره. وما كنا غائبین، او نه یو موږ غایب. څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې موږ به دوی ته د دوی هر څه بیان کو ښه په علم سره چې تا دا کړي تا دا کړي. الله وایي موږ څه غایب خو نه وو، موږ هر څه لیدلي دي، هر څه مو اورېدلي. بله ده والوزن یومئذ الحق، او ټول د عملونو په دغه ورځ حق دی. تلل درې قسمه دي. چا ته یاد دي موږ ذکر کړي؟ د انسان به تللی کېږي، عمل نامه به تللی کېږي، او عمل به تللی کېږي. په تله کې به څه تللی کېږي؟ هغه عامل چا چې د عمل کړی دی، عمل نامه پورا عمل نامه به تللی کېږي. دریم عمل به تللی کېږي. نو دا حق ته الله وایي فمن ثقلت موازینو، بس هغه څوک چې
درنې شوې تلې د عملونو د هغه فاولئک هم المفلحون، نو دغه کسان هم دوی کامیاب دي. الله دې موږ ته نصیب کړي. ومن خفت موازینه، او هغه څوک چې سپکې شوې تلې د عملونو د هغه فاولئک الذین خسروا انفسهم، نو دا هغه کسان دي چې تاوان کې اچولی دي نفسونه خپل. خیال هم دی الله وی په خپل ځان په تاوان کې اچولی، چا ورسره ظلم نه دی کړی. ګورې چې څوک جهنم ته ځي نو د ده پکې لاس دی که نه، الله ورسره زیاتې کوي والعیاذ بالله. د دې لایق ته ځکه الله وی بما کانوا بآیاتنا یظلمون، په دې وجه چې دوی و چې په آیتونو زمونږ به ظلم کوو. د الله د آیتونو سره څوک ظلم کولی شي؟ نو څه انکار به یې انکار به دا ظلم دی که نه، یا د الله خبرې به یې د مخلوق د خبرو سره برابر کړي، بلکې د مخلوق هغه به یې غوره کړي. نو اوس وګوره الله رب العزت موږ ته نعمتونه را یادوي، قسمه قسم نعمتونه به اوس الله بیانوي موږ ته. ولې؟ وګوره دې رب د سره دومره ښه کړي دي، نو ده چې کومه وحي درلېږلې ده هغه ومنئ. ولقد مکناکم فی الارض، او یقینا زه درکړی دی موږ تاسو ته په ځمکه کې، وجعلنا لکم فیها معایش، او ګرځولي مو دي تاسو لره په دې کې اسباب د ژوند. دا اوس الله رحمت وي. یو خو یې موږ له ځای راکړی په ځمکه کې، او ځای یوازې په دی نه چې ژوند کې نه، یوازې نه چې موږ ژوندي و ځای راکړی، چې مړه شو هم ځای راکړی. دا الله نعمت. بیا د ژوند د تېرولو اسباب سوچ وکړه چې الله آدم علیه السلام دې دنیا ته راکوز کړی او د ژوند تېرولو د طریقې ورته نه وښودې، کوم ځای نه تا چلې زده کوو او چا به راته ښوو. نو دا د الله رحم دی. بیا دې نور ته وګوره، دې سپوږمۍ ته وګوره، دې سیلۍ ته وګوره، دې بچو ته وګوره، دې رزق ته وګوره، دا هر څه د ژوند د تېرولو اسباب دي. والله وی قلیلا ما تشکرون، ډېر لږ شکر ادا کوئ تاسو. نو خبره ګوره د کوم ځای نه راواغسته چې تاسو سره خو ما دومره ښه کړي دي، صرف په ځمکه کې مې ځای نه دی درکړی. راشئ وګورئ ستاسو نیکه ما څومره عزت الله ورکړی دی. ولقد خلقناکم، او یقینا موږ پیدا کړي یې تاسو، ثم صورناکم، بیا شکل درکړی دی موږ تاسو ته. ثم قلنا للملائکة اسجدوا لآدم، بیا ویلي موږ ملائکو ته سجده وکړئ آدم علیه السلام. هسې دې خبرې ته وګورئ، الله وی ولقد خلقناکم ثم صورناکم، ما تاسو پیدا کړئ، ما شکل درکړو، ما تاسو موږ ته وایي، حالانکې خو آدم علیه السلام دی. نو د هغه سره چې ښه کړي دي دی زموږ سره ښه کړي دي. نو اوس زما او ستا به پته لګي چې د الله د خوب مقابله کې ما او تاسو کوو. فسجدوا الا ابلیس، نو سجده وکړه هغوی مګر ابلیس. دا خبره تفصیلا ذکر شوې ده کوم ځای کې؟ سوره بقره کې ښه تفصیل هلته بیان شوی ښه چې دا څنګه ابلیس هلته لاړ او ملایک څوک دي او آدم علیه السلام د پیدایش خبره. دلته اوس هغه تفصیل بیا نشي کېدی. لم یکن من الساجدین، نشو د سجده کوونکو نه. قال وی الله ما منعك الا تسجد اذ امرتك، څه منع کړې ته چې سجده ونه کړه تا کله چې حکم وکړو ما تا ته، یعنې څه چل دی الله ورته. قال وی هغه انا خیر من، زه غوره یم د ده نه. تکبر او حسد. حسد او تکبر دا هغه ګناهونه دي چې ابلیس یې کوم ځای ته رسولی. خیال کوه تا کې خو به نه که نه، دا اوس ځان سره جواب وکړه. حسد تکبر خو به تا کې دی. ولې دې ته ګورئ خلقتني من نار، پیدا کړی یم تا زه د اور نه، و خلقته من طین، او پیدا کړی تا دې د خټې. نو دا قیاس هم غلط دی. یو خو د دلیل په مقابله کې قیاس وکړو. دلیل څه الله ته حکم، د الله حکم دلیل دی که په دې کې چو چراش دی، دې لګیا شو قیاس یې شروع کړو. نجي او چونکې او چناچې، لکه زمونږ اکثرو خلکو خبرې به تاسو اورېد ته به د قرآن او حدیث باندې د چونکې چناچې کې لیکي. نو هغه هم غلط وکړو. چا ویلي چې اور غوره دی د خاورې نه؟ خاوره ډېره غوره ده. او دا ما سورې بقره کې دا خبره ذکر کړې چې خاوره ولې غوره ده.
قال وی الله فاهبط منها بس کشه د دینا کم زینا جنت نه اسمان نه فما يكون لك ان تتكبر فيها بس ندی مناسب تعالی را چې تکبر کی تبدی کی تکبر کی ولا دلته په اسمانونو کې اوسېږي دلته د متکبر ځای نشتی وی شروع دا ځکه دلته الرجیم ویل کېږي رټلی شوی فاخرج انك من الصاغرين بس ذات یقینا د ذلیلو نه ته ذلیله شو دینه فایده راوته هر چا چې د الله نه ده منلی هغه ذلیله دی دنیا او آخرت کې قال وی هغه انظرني الى يوم يبعثون مهلت راکه ما ته تر هغه ورځې پورې چې خلک به دوباره پورته کړی شي ماله ټیم راکه الله رب العالمین حکیم ذات ته په هر څه کې حکمتي نو هغه ورله ټیم ورکو اوس دا امتحان دی پته به لګي ځکه چې ګمراه کوم الله هم پرېښودو چې پته ولګي چې څوک د رحمان مني او څوک د شیطان مني او که دا شیطان پکې نه بیا ټولو د رحمان منله نو بیا خو د ایمانونو پته نه لګېد قال وی الله انک من المنظرین یقینا ته مهلت درکړی شوی قال وی هغه فبما اغویتنی بس په دې وجه چې تا ګمراه کړم زه الله ته وی تا زه ګمراه کړم لاقعدن لهم صراطك المستقیم خامخا کینم به دوی ته په لاره ستا کې چې نیغه ده یعنی دې ځکه دی اوس نسبت الله ته کوي چې تا ما سره زیاتی وکړو چې زه دې د اسمان نه وشړله او یو طرف ته آدم علیه السلام چې هغه ونې ته نږدې شو نو یا الله مونږ ځان سره ظلم کړی دی فرق ته وګوره الله والا وی الله ما ظلم کړی او دی وی یا الله تا ما سره زیاتی کړی چې زه دې د اسمان نه وشړل لاقعدن لهم صراطك المستقیم خامخا کینم به دوی ته په لاره ستا کې چې نیغه ده کلم دی دا لوز ابلیس کړی دی الله په مخ چې زه به دوی ته کینم په کوم ځای کې نیغه ده دا بعض راشي چېره مونږ خو جي پلاني ځای ته تلو هلته عرس او پلاني ځای ته تلو هلته عید میلاد النبي او پلاني ځای ته تلو هلته چې دی د شیعګانو هغه محرم هلته خو د سړي زړه خوشحاله وي سړی وایي چې لاړې چې څه چل دی نو جواب دا دی دلته شیطان څه ویلي دي په کوم ځای کې به ورته کښېنم په نیغه لار کې په کږه لار کې تا ته نه کښېني کله چې ته صحیح دیندارۍ ته راځي که نه صحیح دیندارۍ ته بیا به درته داسې ناست او کله به درته یوه خبره او کله بله راځي نو چې تا ته پته وي چې ګوره ستا دشمن تا ته داسې په مورچه کې دی ګوره ثم لآتینهم من بین ایدیهم بیا به خامخا راځم دوی ته د مخې د دوی نه ومن خلفهم او د شا طرف د دوی نه وعن ایمانهم او د ښی طرفونو د دوی نه وعن شمائلهم او د ګس طرفونو د دوی نه ایمانه څه شوه بس د هر طرف د هر ځای نه به ما دوی راګیر کړي بعض علماو داسې وضاحت کړی من بین ایدیهم د مخې نه مطلب د قیامت په باره کې به دوی خواله راځم قیامت را روان دی مخې ته دی نو د قیامت په باره کې به دوی ته شکونه او وسوسې ورچول یاد ومن خلفهم شاته طرف نه شاته دنیا ده موږ روان یو که نه دې ته موږ سوچ نشتی تاسو که دې سوچ کوئ چې لکه ور روان یې دنیا ته موږ روان یو دنیا شاته ده آخرت مخې ته دی نو د شا طرف نه به راځم معنی چې دنیا په باره کې به ورته راځم او دا به ورته خیسته کوم او دوی به دوکه کوم وعن ایمانهم او ښی طرفونه د دوی ډېر طرفونه ذکر شو ډېر ذکر شو وایي نیکیانو په طرف به وله راځم د نیکیانې به ګډې وډې کو وعن شمائلهم ګس طرف ته د ګناهونو پرې طرف به وله راځم نو کوشش به پرې کوم چې د ګناهونه وکړي ولا تجدو اکثرهم شاکرین او نه به مومې ته ډېر د دوی نه شکرګزار خو نو لږ ساعت مخکې الله وایي چې تاسو ډېر لږ شکر ادا کوئ معنی ده چې شیطان په دې خپل کار کې کامیاب دی قال اخرج منها مذءوما مدحورا وی الله اوزه د دې نه بدحاله رټلی شوی اوزه وي په داسې حال کې چې ته رټلی شوی ته بدحال الله ورته اعلان وکړو لمن تبعک منهم خامخا چا چې تابعداري وکړه ستا د دوی نه څوک آدم علیه السلام د بچو نه لأملأن جهنم منکم اجمعین
خامخا ډکوم به جهنم ستاسو ټولو نه. بس خبره ختمه. ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنه، او ای آدم اوسط او بیبي ستا په جنت کې. دا خبره مخکې یا دا قصه مخکې تېره شوې ده. فکلا من حیث شئتما، بس خورئ دواړه د هغه ځای نه چې خوښه یې ستاسو یا چې خوښوئ یې تاسو. ولا تقربا هذه الشجره، او مه نږدې کېږئ دې ونې ته. فتكونا من الظالمین، بس شئ به تاسو د ګناهګارو نه یا د ظلم کوونکو نه. نو دا ظلم څه ته وایي؟ هم نافرماني کولو ته وایي. نو شئ به تاسو د نافرمانه خلکو نه. ما تاسو ته سوره بقره کې دا خبره ذکر کړې، څوک وایي چې آدم علیه السلام څنګه په نافرماني کې واقع شو. خو الله دلته ویلي چې هغه ونې ته نږدې شوی دی که او د جنت نه راویستی شوی، دا څوک وایي؟ الله وایي. نو خو آدم علیه السلام نو څنګه؟ نو دا د نبوت نه مخکې قصه ده. دا د نبوت نه مخکې قصه ده. او هغه داسې ګناه هم نه وه لکه څنګه چې زموږ دا ګناهونه دي. هغې کیسې چې شوی هغه دا بیاني، دا یو خطا یو لغزه شو. فوسوس لهما الشیطان، بس وسوسه واچوله دواړو ته شیطان. لیبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، چې ښکاره کړي دوی ته هغه چې پټ کړی شوي وو د دوی نه د عورتونو د دوی نه. دې خبیث ټول کوشش د څه دپاره و؟ چې د آدم او بیبي حوا علیهم السلام عورتونه ښکاره شي. عورتونه دا چې الله پیدا کړو د عورتونه ښکارېدونه. نو ده وی چې راشه دې ونې ته یې نږدې کومه چې د عورتونه ښکاره شي. نو ده ته پته وه، دا اندازه ورته وه چې د الله نافرماني وشي نو انسان ورسره بې پرده کېږي. وکه شانو شو. نو دې نه فایده راووته چې د ابلیس لوی ارمان هغه دا دی چې موږ بې پرده شو. لنډې تنګې جامې زموږ زنانه زموږ خویندې میندې راوځي بهر ته، دا د ابلیس لوی ارمان دی. او په انسانانو کې چې څوک د ابلیس ترجماني کوي دا د هغوی هم لوی ارمان دی. دا هېڅوک نه خوښوي چې زما او ستا د خور مور لور ښځه دا په کور کې داسې په عزت او په حیا ناستې دي. نه، راویې باسئ بهر ته. ولې؟ حقوق یې داسې دي. حقوق نه نه، حقوقو قصه نه ده. دا د دې دپاره چې دوی راوځي نو بیا به دوی ته رسېده اسان شي. کور کې ورته څوک را رسېدی شي؟ کور کې څوک خبیث نشي را رسېدی، بهر ورته را رسېدی شي. او تاسو ته ما هغه قصه ذکر کړې وه که نه، ګیدړ چې تقریر کو، ګیدړ وي یو ورځ تقریر شروع کو ګډو ته. ګډې خو مالک ته شپول تاو کړی و، تارې ته تاو کړی و، بند کړی وي. ډېر هغې تقریر یې ورته وکړو. وی ډېر ظلم تاسو سره روان دی. او ولې تاسو د الله مخلوق نه یې چې راوځئ د دې ځای نه. نو داسې اول پیرې داسې یو ګډې دوی پکې داسې لږې ورانې کړي، خو لکه په ټولې اثر ورکړو. بیا راښکاره شوي زما پکې هېڅ نه، زه خو ازاد یم. خو داسې ژوند دی. خپلې مرضۍ مطابق بهر چې ته غرونو ته ورشئ چې ته اوبه وڅکئ مزدارې. بیا دا کشرانې نه دي، په دوی کې یو څو نورې او ورو ورو د هغوی یو جماعت جوړ شو. او بیا هغه مشرې ګډې ته ووایي چې هغه ډېره هوښیاره وه. وی دا خبرې خو صحیح دي، لار کوروه. هغې ورته وی غر کیم تبا کیم، دا ستاسو ځای دی، دلته په امن یې، هر څه ته نه دا خوښ ستا وخت تېر شوی دی او موږ ژوند تباه کوې، موږ ازاد ژوند غواړو. دا کشران اکثر وایي مشرانو ته دا بدتمیزه غونته کیني، وایي ستاسو خو وخت تېر شوی دی، موږ اوس پرېږده. چې راووتو بهر ورته دا ګیدړان او یا شرمخان دا ټول ورته ناست او یو یې وایي تینې وخوړه، یو یې تینې وخوړه. هغه مشرې ووایي چې ما ویلي دوی ته دا هغه غږ و. دکه شان نن سبا دا غږ اوچتېږي چې د زنانو د اسلام کې یې د زنانو حق نشته. د هغوی مقصد دا دی چې دوی راوځي بهر ته نو بیا به ښکار اساني. الله دې زموږ د زنانو حفاظت وکړي. وقال ما نهاكما ربكما، او وی نه یې منع کړي تاسو دواړه رب ستاسو عن هذه الشجره د دې ونې نه الا ان تكونا ملکین، مگر د دې وجې نه چې شی به دوه ملایک، او تکونا من الخالدین، یا به شی د همیشه پاتې کېدونکو نه. کمال په دې ونه کې څه دی؟ ملایک به شي
او همیشه به پاتې شي. وقاسمهما او قسم یې وخوړو دې دواړو ته اني لکما لمن الناصحین، یقینا چې یقینا زه تاسو لره خامخا د خیرخواهۍ کوونکو نه یم. وایي دې قسم آدم علیه السلام دوکه کړو ځکه چې الله یې ورته یاد کړو. خو نیک سړی چې الله یې ورته یاد کړو، نه یې راغوي چې دا خو نشي کېدی چې یو سړی الله نوم به یادوي او په هغې به دوکه ورکوي. الله وی فدلاهما بغرور، بس راکوژي کړل دواړه په دوکې سره. فلما ذاق الشجره، نو هر کله چې وسکله دواړو ونه، بدت لهما سوآتهما، ښکاره شو دواړو ته عورتونه خپل. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه، او شروع شول چې یو ځای کولې ځانونو پسې د پاڼو د جنت نه. له دې نه دا مسله هم راوته چې پرده فطرت دی. خیال دې که نه، یعنې آدم او بیبي حوا علیهم السلام ته چا ویلي چې عورت خلک پټوي؟ خو دا فطرت کې پرته ده. څوک چې لغړ توغړ دی او بې حیا دی، که هلک دی که جنۍ ده، دا فطرت نه کوږ دی. وناداهما ربهما، او اواز وکړو دوی ته رب د دوی، الم انهکما عن تلکما الشجره، ایا نه وی منع کړي ما تاسو د دغه ونې نه؟ واقل لكما، او نو ویلي ما تاسو دواړو ته، ان الشیطان لکما عدو مبین، چې بېشکه شیطان تاسو لره دشمن ښکاره دی. هغه دعا وغوښته، هغه دعا، هغه کلمات چې په هغې سره الله رب العزت هغه ته بخښنه وکړه. دغه به انشاءالله بیا سبا بیانو. 30 آیت نه به شروع کوو چې ستاسو ذهن کې وي چې قصه د آدم علیه السلام روانه وه او د هغه د توبې د کلماتو. الله رب العزت دې په دې مبارکه میاشت کې زموږ توبې قبولې کړي، او الله رب العزت دې موږ ټولو ته د جهنم نه، الله رب العزت دې موږ ټول د جهنم نه آزاد کړي، او په دې مبارکه میاشت کې دې الله رب العزت زموږ نه رضا شي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.